د کرکټ یو مشهور لوبغاړی ګربز د ګیلمن وزیر په ټپي کېدو نهایت خواشینی شو. رحمان الله ګربز ګیلمن ته خواشیني څرګنده کړې او د ده ترڅنګ راشد خان هم یو پیغام راستولی دی. راشد خان ویلي د ګیلمن د وزیر په ټپي کېدو ډېر خواشینی یم او روغتیا ورته غواړم. چا چې دا کار کړی دی الله دې تباه کړي. هغه ویلي پښتون هر ځکې تباه وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې غړی رحمان الله ګربز د ګیلمن وزیر د صحت لپاره دعا کړې او لیکلي دي د ولسي شاعر ګیلمن وزیر په ټپي کېدو نهایت خواشینی یم. رب ذوالجلال څخه یې په ژر رغېدو دعا کوم. دغه راز د کرکټ ملي لوبډلې د نورو غړو نجیب الله زدران او نور احمد لکنډوال راشد خان هم ګیلمن ته د عاجلې روغتیا دعا کړې ده. بیا له بلې خوا نه حامد کرزي پر ګیلمن وزیر برید خواشینی کړی یم. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ګیلمن وزیر په ټپي کېدو خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له الله جل جلاله ورته د بیړنۍ روغتیا هیله کوم. ښاغلي کرزي پر خپل اکس پاڼه لیکلي پر ولسي فعال او خوږ ژبې شاعر ګیلمن وزیر برید چې له امله یې ټپي شوی ډېر خواشینی کړم. د الله جل جلاله له لورې له درباره ته د سملاسي روغتیایي استدعا کوم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.